د پولیسو ضد نرښځیانو مظاهره کړې. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د موضوع تشریح کېدو وړاندې زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. د کوهاټ نرښځیانو د اګست په 15مه د پولیسو پر ضد مظاهره وکړه. دوی وویل پولیس په آزاد مټکار کولو ته نه پرېږدي. د بي بي په نوم یو نرښځي وویل پولیس په ښارونو کې کار ته نه پرېږدي. دوی اړ شوي چې کلیو بانډو ته لاړ شي، خو هلته یې هم مخه نیول کیږي. ده دا ادعا هم وکړه چې پولیس ورباندې لاس هم پورته کوي. خو د کوهاټ د پولیسو وایان فضل نعیم وویل چې د خلکو له شکایتونو وروسته یې پر نرښځیانو بندیز لګولی دی. نوموړي وویل دا د ترهګرۍ ضد د جوړ شوي تګلارې نیشنل ایکشن پلان هم خلاف ورزي ده چې په لاسپیکرونو کې د دا ډول پروګرامونه وشي. خو بل پلو په پاکستان کې په نورو ودونو ښادیانو او سیاسي غونډو کې هم خلک لاسپیکرونه استعمالوي. له دې وړاندې نرښځیانو د خپلو ملګرو د وژنې ضد هم د پاکستان په بېلابېلو برخو کې مظاهرې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې نرښځیان د ټولنې بېوزله او کمزوري برخه بلل کیږي او ډېری وخت ورسره د بد چلن او زور زیاتی رپورټونه رامخې ته کیږي. یو وروستی سرشمیرنې په پاکستان کې د نرښځیانو ټول شمیر 10,000 ښودلی دی، خو نرښځیان وایي یوازې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د دوی شمیر 6,000 ته رسیږي. تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. که ویډیو مو خوښه شوي لایک یې کړئ. د نورو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بل ویډیو مو په پاکه مهربانه خدای سپارم. د الله په امان.